د پېشمني په وخت کې د حرم شریف نه د مکې مکرمې نه یو ډېر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې هلته څه شوي دي. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. یو ډېر افسوسناک خبر به ورته ووایو ځکه چې د یو کس وفات شوی دی او هغه چې کله روضې مبارکې ته نږدې حرم شریف کې و نو هغه وفات شوی دی. خو هغه په کوم حالت کې وفات شوی دی؟ ضروري خبره دا ده دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روژې مبارکه میاشت ده او ډېر خلک هلته د عمرې دپاره تللي دي چې د دې مبارکې فریضې ادایګي وکړي، یعنې عمره ادا کړي. خو د عمرې په دوران کې بیا هلته د یو کس وفات شوی دی چې ویډیو یې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده او ډېره زیاته شیر کیږي او خلک وایي چې الحمدلله ډېر بختور انسان و چې هلته وفات شو. قدرمنو، اگر که دغه ویډیو اوس منسوب کیږي چې دا اوسنی ده، یعنې په روژه کې شوې ده، خو ښکاري داسې چې دغه ویډیو اوسنی نه ده، دا ډېره زړه ویډیو ده. البته د روژې په مناسبت یې خلک په دې وجه باندې شیر کوي چې خلک وایي چې دغه ډېر بختور سړی دی او په روژه کې وفات شو. خو دا د روژې ویډیو نه ده، موږ تاسو سره ځکه شریکه کړله چې ډېر خلک یې په سوشل میډیا شیر کوي. خو خیر هر څه چې وي نو په یو ښکلي مبارک ځای کې د دې سړي انتقال وشو. یقینا چې الله پاک به د ده ګناهونه معاف کړي وي او د ده مغفرت به نصیب کړی وي. ستاسو هم مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. له نورو تازه ترین اپډیټ لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.